په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دا ځل زه استاد نظام الدین همدرد د احساس ګوګل ټي وي چینل د لارې تاسو ته د فونولوژي یا د تلفظ د برخې دویمه جلسه وړاندې کوم چې مخکې مونږ په لومړي درې حروفو باندې کار کړی و. اوس راځو په باقي نورو حروفو باندې به هم کار کوو. راځو دوستانو نن د ډي حرف ته د ډي سمبول په بهرنیو دریو کرښو کې غټ حرف لیکل کیږي او کوچنی وړوکی حرف په دې شکل په بهرنیو کرښو کې. نوم د دې سمبول ډي دی او ویلی شو دوستانو چې د ډي تلفظ کیږي یا هم په بعضو ژبو کې بعضو لینګویج کې د ډي تلفظ کیږي. هغه خلک چې د جنیټیک له لحاظه د ډي حرف نشي تلفظ کولی هغوی هم د ډي تلفظ کوي. خوږو دوستانو د ډي حرف معادل د ډال یا د دال حرف دی په پښتو او اردو ژبه کې او په دری ژبه کې بیا د یوازې د دال معادل دی. ملګرو په پښتو یا اردو ژبو کې وایو چې د ډي حرف د دال یا د ډال معادل دی. نو دلته راځو د دال معادل سره مثلا د ادم په کلمه کې د ډي حرف د دال معادل شو، د بادام په کلمه کې د ډي حرف د دال معادل شو. همداسې د ډال معادل په پښتو ژبه کې مثلا د ونډه کلمه چې د ډي حرف د ډال معادل شو. همداسې د زنډ کلمه کې د ډي حرف د ډال معادل شو. همداسې د خنډ په کلمه کې د ډي حرف د ډال معادل شو. په دری ژبه کې به د ډي حرف د دال معادل دی، مثلا دارو کلمه کې د دال معادل، همداسې په دروازه کلمه کې د ډي حرف د دال معادل. ملګرو اوس راځو د انګلیسي قوانینو ته چې د ډي حرف یو بېغږ حرف دی نو دا غږونه نه لري، معادل د قوانین دي. راځو قوانینو ته. د ډي حرف ته راځو ګورو چې د ډي حرف کله د جي حرف سره یا د جې حرف سره ولیکل شي نو په هغه وخت کې د ډي حرف نه تلفظ کیږي. مثلا د بریج په کلمه کې BRIDGE په دې کلمه کې ډي جي یو ځای راغلی نو د ډي حرف نه تلفظ کیږي. د جج په کلمه کې ډي جي یو ځای راغلی د ډي حرف نه تلفظ کیږي. د جج په کلمه کې دوستانو ګورو چې د ډي حرف تلفظ نشو. بیا راځو ملګرو وایو چې د ډي جې حرف چې کله یو ځای راشي نه د ډي سره جې راشي د ډي حرف نه تلفظ کیږي. مثلا د ADJECTIV اجکټیو کلمه کې د ډي حرف نه تلفظ کیږي یعنی اډجکټیو نه ویل کیږي اجکټیو ویل کیږي. یا مثلا د DJEBLE د کلمه کې د ډي حرف نه تلفظ کیږي نو د جبل تلفظ کیږي د ډي حرف تلفظ نه کړی شو. ملګرو دویمه قاعدې ته راځو. په دویمه قاعده کې یو کله چې ډي د یو حرف سره یو ځای راشي نو کله به د ډال یا دال आवाज ورکوي او کله به د جیم आवाज ورکوي. راځو د ډال مثالونو ته. مثلا د ډور په کلمه کې د ډي حرف د ډال आवाज ورکو، د ډیر په کلمه کې د چایلډ په کلمه کې. همداسې راځو د جیم غږ به کوم وخت ورکوي. بعضې د انګلیسي کلمې دي چې ډي یو د جیم आवाज ورکوي، مثلا د ایجوکیشن په کلمه کې د ګراجویشن په کلمه کې. دوستانو د قانون د پاره باید مونږ او تاسو ډکشنری ته رجوع وکړو چې په کوم وخت کې ډي یو د جیم आवाज ورکوي، کوم وخت کې ډي یو د جې आवाज ورکوي. مثلا دلته راځو ملګرو وایو چې دغه ډي یو د جیم आवाज ورکو خو داسې بعضې کلمې دي مثلا د ډک کلمه کې د ډمپر په کلمه کې او داسې نور کلمو کې همدا ډي یو به د ډال یا د دال आवाز ورکوي. بیا راځو ملګرو په دریمه قاعده کې وروسته د بېغږه توري د ټي یا د ت تلفظ کیږي. کله چې د ډي حرف راځي او د کلمې په اخره کې وي نو هغه وخت کې چې د ای ډي حروف مخکې د هغې نه اچ حرف راغلی وي نو په هغه وخت کې به د ټ تلفظ کېږي. مثلا د واسټ په کلمه کې ای ډي په اخره کې راغلی دی، مخکې د هغې نه د اچ یو بېغږ حرف راغلی نو د واسټ اواز یې ورکړو. د ورټ په کلمه کې ای ډي راغلی، مخکې د هغې نه د کې بېغږ حرف راغلی د ټ یا د ټ اواز ورکړو. د سټاپ په کلمه کې ای ډي نه مخکې پی راغلی د ټ یا د ټ اواز ورکړو. د ډراپ په کلمه کې د ای ډي نه مخکې پی راغلی بېغږ حرف د ټ आवाज ورکړي. ټاک په کلمه کې همداسې ای ډي راغلی مخکې نه د کې حرف راغلی. ملګرو د ټي حرف چې کله په یو کلمه کې راځي
او دا غي نه ورسته ای ډی راځي یا دا سی چې د ای ډی نه مخکې ټی حرف راغلی وي نو د ډال आवाज ور کوي مثلا د اکټډ په کلمه کې اکټډ ای ډی راغله مخکې ته نه ټی راغلی دی دلته ای ډی د ډال आवाज ور کو اکټډ یا راځو مثلا سلیبریټډ کلمه کې د ټی نه ورسته ای ډی راغلی د ای ډی نه مخکې ټی راغلی د ډال आवाज ور کو همداسې د هیډډ په کلمه کې د اپریشیټډ په کلمه کې ملګرو نوټ کله چې ډی ایچ حرف د عربي کلمو د پر استعمالېږي د دوات یا د زوات आवाज ور کوي مثلا دلته د فارس په کلمه کې مونږ کولی شو چې د ډی ایچ په ځای باندې زد هم ولیکو یا مثلا د رمضان په کلمه کې د ډی ایچ حرف د دوات یا د زوات आवाज ور کوي د ډی ایچ په ځای باندې د زد حرف هم لیکل شي کله نه کله د انګلیسي په استثنایی حالاتو کې ایکسپشن حالاتو کې ډی آی ای سره چې د ای حرف راشي نو دا هم د جیم आवाज ور کوي دا کومه خاصه قاعده نه ده یو تجربه ده نو راځو دوستان اوس د ای حرف ته ای حرف د انګلیسي یو غږیز حرف دی چې غټ ای په بارنیو درو کرخو کې کوچنی ای په منځنیو دوه کرخو کې د دې سمبول نوم ای دی چې د په انګلیسي کې د ای او د ای غږ आवाज غږ جوړوي لوړ आवाज ای دی او ټیټ आवाज ای دی معادل د الف زر ا او عین زر ا دی دلته دوستانو د لوړ غږ د لپاره موږ مثالونه باندې کار کوو لکه د ایمیل کلمه د الیفنٹ په کلمه کې او هم د بیفور په کلمه کې د ایمیل په کلمه کې ګورو چې لوړ आवाज جوړ کو د الیفنٹ او د بیفور په کلمه کې دلته د بیفور په کلمه کې ای په اخره کې تلفظ نشو د دې لپاره موږ دلیل ویو چې ولې نه تلفظ کیږي ټیټ غږ د ای دی چې د هین په مثال کې د پین په مثال کې او د هیل په مثال کې دوستانو د ای حرف معادل د الف زر ا او عین زر ا ویل چې د الف زر ا لپاره مثلا په پښتو دری کلماتو کې د انعام په نوم کې د ای په ځای باندې آی هم لیکل شو د احساس په نوم کې د ای په ځای د آی حرف هم لیکل شو چې د الف زر ا غږ په دوه نومونو کې جوړ شو همداسې د اقبال په نوم کې د ای په ځای باندې آی هم لیکل شو چې د اقبال په کلمه کې د الف زر ا غږ جوړ شو بیا راځو دوستان ویو چې د عین زر ا غږ د لپاره هم استعمالیږي مثلا عین زر ا لپاره د عمران نوم د لپاره او د عماد نوم د لپاره هم استعمال شو د ای په ځای باندې آی هم لیکل کیږي ملګرو راځو د ای بعضې نور داسې خواص ته مثلا د بعضې ضمایرو په آخر کې تلفظ کیږي مثلا د ایچ ای په حروفو کې یا د ایچ ای ضمیر کې د ای حرف تلفظ شو د شی په کلمه کې د ای حرف تلفظ کیږي د وی په کلمه کې د می په کلمه کې هم یوازې یو استثنایی قاعده ده چې د بی ای کلمې په آخر کې هم د ای حرف تلفظ کیږي معمولا د انګلیسي په کلمو په آخر کې د ای حرف نه تلفظ کیږي یعنی په ډیر وخت کې د ای حرف چې کله د انګلیسي خپل خاصه کلمه وي د ای حرف نه تلفظ کیږي مثلا د ټیک په کلمه کې مثلا د چینج په کلمه کې د سیو په کلمه کې د کیک او لارج په کلمه کې خو کله ناکله د انګلیسي په کلمو کې د نور ژبو کمې کلمې چې راغلي وي مثلا د کراټي کلمه چې د جاپان د کلمو نه راغلي د په انګلیسي کې نو هلته د ای حرف تلفظ کیږي ملګرو راځو بل قاعدې ته یا بل خواص ته د کله چې یوه کلمه په آر وای سره ختم شوي وي او مخکې د آر وای نه د ای حرف راغلی وي نو په دغه حالتو کې هم د ای حرف نه تلفظ کیږي مثلا د ایوری په کلمه کې ګورو چې د آر وای سره دا کلمه ختمه شوي مخکې د آر وای نه د ای حرف راغلی دی نو په دې وخت کې د ای حرف نه تلفظ کیږي یا د ډیلیوري په کلمه کې او یا همداسې د سرجري په کلمه کې راځو ملګرو د اف حرف ته اف هم یو بېغږه حرف دی غټ اف په بارنیو کرخو کې کوچنی وړوکی حرف په بارنیو کرخو کې په دې شکل سره د دې سمبول نوم اف دی او معادل د فعل په انګلیسي کې په پښتو دري اردو ژبو کې هم د فعل لپاره استعمالیږي راځو اول معادل د اف یا د انګلیسي لپاره د فعل आवाज کوم وخت جوړیږي مثلا ګورو د فار په کلمه کې د اف معادل د فعل شو د لایف په کلمه کې اف معادل د فعل شو د فاس په کلمه کې اف معادل د فعل شو دوستان د انګلیسي قاعدو لپاره کولی شو چې د پی ایچ حرف هم د فعل لپاره استعمال کو داسې کلمې هم شته چې د پی ایچ حروف کولی شي چې د فعل आवाज جوړ کړي مثلا د فون په کلمه کې پی ایچ او ان ایچ ای په اخره کې نه تلفظ کیږي او پی ایچ د فعل आवाज جوړ کړ د الفابet په کلمه کې پی ایچ د فعل आवाज جوړ کو همداسې ملګرو وایو چې کله د انګلیسي په کلمه کې جی ایچ راغلی وي په اخره کې او مخکې د جی ایچ نه د آی حرف نه وي راغلی نو په دغه وخت کې هم جی ایچ د فعل आवाज جوړولی شي مثلا
د لاف کلمه کې ګورو دوستانو چې جی ایچ د فی आवाज ورکو د جی ایچ د مخکې د آی حرف نه راغلی د ان اف کلمه کې جی ایچ د فی आवाज ورکو د جی ایچ د مخکې د آی حرف نه راغلی د کاف کلمه کې هم جی ایچ د فی आवाज ورکو د جی ایچ د مخکې د آی حرف نه راغلی ملګرو مونږ ویل چې د اف حرف په پښتو دری اردو ژبه کې د فی لپاره استعمالیږي مثلا د فضل په نوم کې اګورو چې اف د فی لپاره استعمال شو د فرحات په نوم کې اف د فی لپاره استعمال شو د فاطمه په نوم کې اف د فی لپاره استعمال شو د فهیم په نوم کې اف د فی لپاره استعمال شو ملګرو وایو چې صحیح ده چې زمونږه د الفابet یا د فونولوژي کوم د پروننسیشن اصول چې لږ څه ناسه وخت بنیسي خو زه تاسو ته وایم never stop trying هیڅ کله کوشش او زحمت د لاسه مو ورکوه مو دروا never stop believing هیڅ کله باور د لاسه مو ورکوه never give up هیڅ کله تخته مو کوه هیڅ کله یو څه مو پرېږده your day will come یو ورځ به راځي لکه څنګه چې په انګلیسي کې وایي try and try because there is not no in the dictionary of men کوشش د شجاعت دلیرو او د زحمتکشو په ډکشنري فرهنګ او قاموس کې د نه کلمه نشته هغه خپل هدف ته ځان رسوي نو که غواړې چې هدف ته ورسېږي لږه په سخته لږ په قلاره خو ښه بهتر او بهتره به یاده کړئ